کابل ښار کې یو موټر پلورنځي 100 ارادې نوي ماډل موټرونه لیلام ته وړاندې کړل. د کابل ښار د خیرخانې کوتل د موټر پلورنځیو اړوند شکیب رحیمي موټر پلورنځي له لوري دغه نوي ماډل موټرونه په 60% تخفیف سره تر راتلونکو 10 ورځو لیلام ته وړاندې شول. د یاد موټر پلورنځي مسؤلینو وویل له دغه پروګرام څخه یې موخه دا ده ترڅو هیوادوال وکولی شي په ټیټه بیه د خپلې خوښې موټر واخلي او په بازار کې سالم رقابت رامنځته شي. تا یک ماه گذشته اداره موتر فروشی شکیب رحیمی توانسته که بیش از 100 اراده موتر مختلف النوع را به طور لیلام بگذاره. هدف کلی ما از این برنامه ای است تا بتانیم و مردم خود مصدر خدمت شویم و هموطنای ما که علاقمند موتر هستند بتانند بیاین از این برنامه استفاده کنند و خرید موتر دلخواه خود را بکنند. امروز یک دسته موتر فروشی کابل با اجازه البته رؤسا و همین مسئولین موتر فروشی دیگه ما خواستیم که یک برنامه تجارتی دیگه خدای ناخواسته رقابتی و گپ سخن نیست، اما تو برنامه مشروع به هدر گل یک تخفیف ویژه دادیم در موترهای ما. دیگه کمی تا مردم اهالی و همشهری که در کابل موتر میخرن مستفید شون از این موترها، کمی تخفیف دادیم در نرخ‌های موترهای ما. دیگه امروز هم یک برنامه را جور کردیم دیگه خدا کنه که همشهریان ما به هدر از این تخفیف ما مستفید شوند. ما هر نوع موتر داریم، موترهای شاسی بلند داریم، لند کروزر، فرونر، آیلکس، دیگه کرولای 2000 داریم، 2020 داریم. هر نوع موتری که خواسته باشی هست. د یاد موټر پلورنځي مسؤلینو وویل چې په دغه لیلام کې به 4 ارادې موټرونه د پچې اچونې له لارې ګټونکو کسانو ته تحفه ورکړل شي. امروز در محفل لیلام 100 اراده موتر با 4 اراده موتر که در پالی از او تحفه گذاشته شده، ما به نمایندگی از موتر فروشای کوتل خیرخانه به نمایندگی از اتحادیه موتر فروشا در این محفل اشتراک داریم. همکاری با جمع موتر فروشا همیشه در خدمت موتر فروشای خود قرار داره و زحمت تلاش میکنیم تا خدمات خوب برای موتر فروشای خود فراهم بسازیم و تأسیس از پالیسی های خوب اقتصادی که امارت اسلامی افغانستان در نظر داره. ما همیشه تلاش میکنیم که با توسعه زمو پالیسی ها ما هم خدمات خوب برای هموطنان خود به خصوص برای موتر فروشای خود فراهم بسازیم. ما 4 اراده موتر تیز رفتار را به طور بعد از خرید 1 اراده موتر شاسی بلند تحفه ارائه میکنیم. برنامه دیگر هم داریم که 4 اراده موتر تیز رفتار دیگر بعد از خرید 1 اراده موتر شاسی بلند برای خریدار محترم به طور تحفه داده می شود. دغه موټر پلورونکو وویل دوی هڅه کوي چې بازار ته د افغانستان 10 موټرونه وړاندې کړي ترڅو په اسانه توګه قانوني اسناد ورته جوړ کړل شي. موترهای دست افغانستان است، موترهای محصول شدگی است، موترهای یک کیلی و موترهای دست پاکستان که ارجل است با اون شکل نیست. ما اینجا موترهای را ببینیم که موترهای مطابق نرم و استاندارد افغانستان است. په وروستۍ کې د کابل ښار د یو شمېر موټر پلورنځیو له لوري د موټرو د بیو د ټیټوالي او یا هم د یو شمېر موټرونو د لیلام خبر ورکول کیږي. هیوادوال هیله دي چې په دا ډول پروسو کې د درغلیو مخنیوی وشي او کوم تخفیفونه چې د موټر پلورنځیو له لوري اعلانیږي په رښتینې توګه د عملي شي.